بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی النبی الکریم. محترم ملګرو، د عرفې په ورځ باندې روژه نیول د دوو کالو ګناهونه دې سره معاف کیږي. اصل کې د ذوالحجې د اولې ورځې نه ونیسه تر نهم د ذوالحجې پورې په هره ورځ باندې چې مطلب یو سړی نفلي روژه نیسي نو دې کې ډېر ثواب په احادیثو کې راغلی دی. خو خاص کر خصوصا د عرفې په ورځ باندې یعنی نهم د ذوالحجه باندې د نفلي روژې نیولو ثواب دا په صحیح احادیثو کې ذکر شوی دی چې په دې سره د دوو کالو ګناهونه معاف کیږي. په مسلم شریف کې یو اوږد حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه د عرفې په ورځ باندې د روژې نیولو متعلق پوښتنه وشوله. مبارک صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یکفر السنة الماضیه والباقیه. د عرفې په ورځ باندې روژه نیول د دې سره د تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه معاف کیږي، ختمیږي. په ترمذي شریف کې بیا دا حدیث په دې الفاظ سره ذکر شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. زما د الله جل جلاله نه دا امید ده چې د عرفې د ورځې روژه به د تیر کال او راتلونکي کال د ګناهونو لپاره کفاره شي. په نورو صحیح احادیثو کې هم دا مضمون ذکر دی چې د عرفې په ورځ باندې روژه نیول دې سره د انسان د دوو کالو ګناهونه معاف کیږي. د حدیث شریف په تشریح داسې کوو چې د عرفې په ورځ باندې روژه نیولو سره الله تعالی د انسان د دوو کالو صغیره ګناهونه معاف کوي، واړه ګناهونه. د آینده کال د ګناهونو بخلو دا مطلب دی چې الله تعالی به دا انسان آینده کال د ګناهونو نه محفوظ وساتي. یا دا مطلب دی چې الله تعالی به د دې روژې په عوض کې داسې اجر او ثواب ورکړي که اتفاقا د دنه آینده کال کې صغیره ګناه وشي نو هغه به الله تعالی ورته معاف کړي. بهرحال فضیلت د دې د روژې نیولو زیات دی. ما مختصر انداز کې دې ذکر درته وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.